یو روزه دی او رمضان دی. رمضان ګوره دغه میاشت ده، دا موږ دغه میاشتې فضایل بیانو. روزه بیا ځان له عبادت مستقل د هغې بیا ځان له فضایل. یو څو ورته بیانومه. اولنۍ فضیلت د روزې چې دا عمل الله خاص کړی دی د خپل ځان دپاره، دا ټول نه غټ فضیلت. حدیث کې دا راځي چې کل عمل ابن آدم له، هر نیک عمل او هر عمل د آدم د بچي دپاره دی، یعنې دا هغه سره تعلق ساتي. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. یو نیکی په لس ده الله ډېرې 200 ته مرسي. خو الله وایي چې الا الصيام، سوای د روزې، فإنه لي. ځکه علما وایي الصيام سر بين العبد وربه. روزه دا یو سر دی، دا یو سر دی د الله او د بنده په منځ کې، پټه خبره. نو یو سر او راز او پټه خبره هغه څه ده؟ هغه دې ته ما سره ملاو شوې مازدیګر کې لکه څه روزې نیولې او روزې مې نیولې. که ته د پټ خوراک کې یا سسکې، نو د الله نه نو بل ته پته ولګي نه لګي. نو دا ستا او د الله په منځ کې خبره ده. تا سسکلي دي پټ که نه، الله اعلم. تا څه خوړلي دي، الله اعلم. نو ځکه دا ستا او د الله په منځ کې شو. وانا اجزي به، او زه به اجر ورکوم د دې. د دویم فضیلت شو چې د روزې اجر نه دی معلوم. د روزې اجر نه دی معلوم. چې نه دی معلوم یو اجر به کمی. اجر معلومې د ډیر دي که الله وایي چې بس ماته پرېږدئ دا ډیر دي، چې الله وایي ماته پرېږده ډیر. سبحان الله. چې قیامت ورځ موږ الله ته مخامخ شو د روزو به څومره اجر راکوي پته نشته. ځکه چې هغه کریم باچا چې وی ښایي نو دومره ډېر ورکوي، چې پټې وساتي چې ماته پرېږدئ نو چې ګوره څومره اجر به ورکوي. نو دا دویم فضیلت شو چې د روزې اجر بې حسابه دی. ولې الله وایي چې یترک شهوته وطعامه من اجلي. وایي ده ګوره شهوت پرېښودی دی، خوراک یې پرېښودی، زما دپاره یې پرېښودی. هم په دغه حدیث کې دریم فضیلت د روزتي انسان دپاره دوه خوشحالیانې دي. للصائم فرحتان، رسول صلی الله علیه وسلم د روزتي لپاره څو خوشحالیانې؟ دوه. فرحة عند فطره، روزه ماتې چې کوي څه خوشحالي چې د روزې نیوه بغیر اوبو نه بغیر خوراک نه ګرانه، خو چې کله روزه ماتې نو بیا خوشحالي. یو خوشحالي دا ده. وفرحة عند لقاء ربه، یو خوشحالي به د قیامت په ورځ چې کله دې هغه بې حسابه اجر ویني، چې هغه به ګورې صحیح هغه الله ځان سره ساتلی. څلورم فضیلت هم په دې حدیث کې ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. او د روزتي انسان د خولې نه چې کوم بینځي د الله په نزد د مشکو د عنبرو او د دې قیمتي خوشبویانو نه مزیداره خوشبو د الله دا دومره خوښ دی دا بین. پنځم فضیلت والا روزه ډال دی. او ډال هغه شی په جنګ کې چې سړی مخامخ ونیسي چې د باندې ګزار نه لګي. نو دا روزه چې څوک ونیسي د ځان بچ کو د جهنم نه. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت رسول صلی الله علیه وسلم الصيام جنه. روزه څه ده؟ دا ډال دی، تا به بچ کوي د اور نه. شپږم فضیلت د روزتي انسان دعا الله نه رد کوي. امام احمد، امام ترمذي او نور امامان دا روایت راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم وی ثلاثه لا ترد دعوتهم، د درې کسانو دعاګانې نه رد کیږي. الصائم حين يفطر، روزتي چې کله روزه ماتي دا ټینګې دعاګانې واړي الله دا دعاګانې نه واپس کوي. والامام العادل، او د مسلمانانو بادشاهي او عدل کې الله دعاګانې نه واپس کوي. ودعوة المظلوم، او د مظلوم انسان خیری دعاګانې د الله نه رد کوي. يرفعها الله فوق الغمام، الله دې وریځو لمبر وخیږي
او د اسمانونو دروازې ورته کولاو کی. وم فضیلت دا روجه به د قیامت پر وروسته شفاعت کی. حدیث کی درجی امام احمد امام طبرانی راوړی الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. روجه او قرآن دا د قیامت پر ورځ د بنده شفاعت کوي. روجه بسوي الله توي الله معافي کوي به ولي وي منعته الطعام والشهوة يلا وي د خوراک څخه نه منع کړو د شهوت نه منع کړو فشفعني فيه نما شفاعت قبول ک الله ولا شفاعت قبول کی. اتم فضیلت روجتی انسان د روجې د لاسه الله د مخ د جهنم نه لري. حدیث کی درجی من صام يوما في سبيل الله. امام احمد امام بخاری امام مسلم د روایت راوړی من صام يوما في سبيل الله چا چې یو ورځ روجه ونی ول الله بلار باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله بلد مخ د ورنه دا ویا کالو په اندازه کې دا وتی لري. اسی ته سوچ کوي یو روجه او یاکلوا مفاسره او باندې جهنم نه لري کی نو چې دیر شروع دیونی سي څومره به جهنم نه لري کی. نهم فضیلت دروجو په شان عبادت نشته. ناشنا روایت ته ابو امامه رضی الله عنه امام نسائی دا روایت راوړی. ابو امامه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وموتت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. يا رسول الله ودي سي عمل راتوخه چې الله پر السم فائدہ راکړي نفع د دنیا او د آخرت. رسول صلی الله عليك بالصوم روجيري رينيس فإنه لا مثل له فإنه لا عدل له. روجيني سبز دې به عبادت بل نشته. دا د رسول صلی الله خبره زمانه ده. لسم فضیلت روجتی انسان د پاره د جنت په دروازو کې خاص دروازه ده چې هغه ته باب الریان ویل کی. حدیث د سهل بن سعد رضی الله عنه په صحیح بخاری صحیح مسلم ان فی الجنه بابا يقال له الریان. په جنت کې دروازې د هغه ته ریان ویل کی. يدخل منه الصائمون يوم القيامه. روجتيان بصرف په دې دروازه نه نوځي او د دروازه په واس کې اين الصائمون کوم ځای کې دي دلته یو بشرازي چې دی ورنه چې دروازه وبندش. یو لسم فضیلت دروجي د لس ګناونه ریږي. په صحیح بخاری کې دا روایت ده فتنه الرجل في اهله وماله وجاره تكفرها الصلاه والصيام والصدقه. منز روجا او صدقه دا ګناونه ریږي. دولسم فضیلت او د نشنا فضیلت دی انسان ته بدا چې تګي شوی دی الله بوله پاغه ورځ وبو ور کوي چې خلک بتول تګي شي. کوم ورځ ده؟ قیامت ورځ. امام بزار رحمه الله دا روایت راوړی رسول صلی الله علیه وسلم ان الله قضى على نفسه ان من اعطش له في يوم صائب سقاه الله يوم العطش. الله دا خبره بزن لازم کړی دی چې زما د پاره ځان تګي کروجه ونیوا او ګرمي دا ودته تکلیف ته زما پاغ ورځ د لوبور کوم په کوم ورځ چې خلک تګي کیږي او ورځ به د تندې ورځ